ګرانو ماشومانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم عبدیا دی. زه د درېیم الف ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم چې نن تاسو ته د سپوږمۍ لپاره معلومات وړاندې کړم. زه هم غواړم د آرمسټرانګ په څېر ستورمزلی شم. اپولو 11 اپولو 11 لومړنی آسماني میشن و چې په دې دنده کې به لومړی ځل یو انسان سپوږمۍ ته ځي او هلته به لنډ مهاله څېړنې کوي او بیرته به ځمکې ته راځي. دغه میشن نن نه نږدې 54 کاله مخکې ترسره شوی و. دغه میشن د امریکایانو لخوا ترسره شوی و. دغه میشن په 8 ورځو کې ترسره شوی و. په دې میشن کې 3 پایلوټانو برخه اخیستې وه: ایډوین الډرین، مایکل کالن او نیل آرمسټرانګ. په دې میشن کې 2 پایلوټان نیل آرمسټرانګ او الډرین دواړه د سپوږمۍ په سطحه کې ښکته شول، خو آرمسټرانګ هغه لومړی کس و چې په سپوږمۍ په خاوره یې لومړی ځل پښه کېښودله. 19 منټه وروسته الډرین هم راښکته شو او دواړه پایلوټان په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره 21 ساعته تېر کړل. د 21 ساعته وروسته دواړه پایلوټان بېرته د سپوږمۍ څخه خپله راکټ ته راپورته شول. په دې میشن کې ټوله 21 کیلوګرامه د سپوږمۍ خاوره ځمکې ته راوړل شوه چې په دې کې 50 دانې تیږې او نوره پسته او شکلینه خاوره وه. په دې میشن کې 2 پایلوټان نیل آرمسټرانګ او الډرین نه پرته مایکل کالن سپوږمۍ ته ښکته نه شو او له دې امله هغه ته هیر کړل شوی ستورمزلی هم ویل کیږي. هیله کوم چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي.